زما ډیرو محترم ورونو، موږ ټول چې دی الله سبحانه وتعالی ته خامخا ورګرځو، ځکه مرګ چې دی هغه یقیني دی. مخکې د دې نه چې موږ الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات وشي او الله ته مخامخ شو، نو باید موږ خپل زړونه چې دی هغه پاک کړو د هر قسم مرضونو نه، د کفر، شرک، بدعاتو، خرافاتو، دغه رنګې د حسد او کینې او د بغض نه خپل مسلمان ورور ته چې دی هغه په زړه کې خیره ونه ساتو. دې وجې نه د قیامت په ورځ باندې چې انسان ته فایده ورکوي هغه پاک زړونه. الله سبحانه وتعالی فرمایي: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. په هغه ورځ باندې چې انسان ته به د مال او د اولاد چې دی هغه فایده نه ورکوي، مګر انسان ته فایده څه شی ورکوي محترمو؟ الا من اتى الله، چې الله سبحانه وتعالی ته راشي په پاک زړه باندې، بقلب سلیم او روغ زړه. هغه زړه ته ویل کېږي محترمو چې هغه د شرک او بدعت نه پاکي، هغه د خرافاتو نه پاکي، هغه د حسد او کینې او بغض نه پاکي، هغې زړه کې د بل مسلمان ورور دپاره خیره او نفرت نه وي پروت، نو دغه پاک زړونه دي. نو راځئ چې خپل زړونه مخکې د ورتګ نه هغه پاک کو او په روغ زړه باندې چې دی الله سبحانه وتعالی ملاقات ته پیش شو.